बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राबसो मुर्तासे पदे ځای کې لیکو مساوي اف وی فنکشن موږ ویلو پدې ځای کې لرو اف وی سکیجول یا فیوچر والیو سکیجول هر کله چې موږ تاسې داسې یو سود سره کوو چې هغه زموږ تاسې سود متغیر یعنی تغیر خوړونکی یا دا معنا چې په یو کال کې یو رقم سود راکوي په بل کال کې بل کم سود راکوي په بل کال کې بل کم سود راکوي دغه دپاره بیا موږ تاسې فیوچر والیو سکیجول ورته ویل کېږي چې موږ تاسې ته سود پر مختلفو کلو باندې راکول کېږي مثلا په دې ځای کې زه راولاړېږم دلته موږ تاسې دلته چې راکړله پرنسپل یې ماته راکړه پرنسپل زما دپاره یې اصول وټاکل چې په 2010 کال کې مثلا ته فرض کې مثلا زه ورته لیکم چې په 2018 کال کې 200 دی په 2019 کال کې 200 دی په 2020 کال کې 200 دی او د سود اندازه ماته وټاکل سوله چې په دغه کال کې تا ته 4% سود درکوم په دغه کال کې ته پیسې راسره کښې دی 4.5 سود درکوم په دغه کال کې تا ته 6% سود درکوم او ما سرمایه ګزاري څو وکړله فرض که زه راغلم سرمایه ګزاري مې وکړله $200 چند دا فیصدي به زنجیز ته کم از ډاټا ټایپ یې $200 موږ ته څه کړی دی سرمایه ګزاري اوس نو زه د دغه 3 کالو بعدو څخه باید دی ما ته څو پیسې راکړي چې په یو کال کې 4% سود راکړي په بل کال کې مثلا 4.5% سود راکړي او په بل کې 6% سود راکړي دې ته ویل کېږي فیوچر والیو سکیجول فیوچر والیو سکیجول ته وښیم دی تا ته یې وایي ستا پرنسپل کومه دی ستا سرمایه ګزاري څونه سوې ده زما سرمایه ګزاري $200 سوې ده کاما دی تا ته ستا سکیجول کومه دی یعنی د کم تقسیم اوقات مطابق تا ته چې درکول سوی دي سود درکول سوی دي په دا کې دونه په دې کې دونه په دې کې دونه قوس بند انټر یې کړ نو چې داسې دی به موږ ته دغه نه د 2000 یعنی که ما په 2018 کال کې سرمایه ګزاري وکړله دی ما ته یې پلس 4% راکړي بیا 4.5% بیا 6% دی باید ما ته $806 باید راکړي $106.4 به زموږ ته چې سوی سود سوی ګټه به سوي دا ته چې ویل کېږي فیوچر والیو اون سکیجول بل فارمول چې موږ لرو هغه لرو د ریټ ته ریټ معنا سود ته فقط ما ته سود معلوم کړه چې په دغه کې سود 100% ترسره سوی دی مثلا که ستاسو پایدې ما ته هغه فیوچر والیو پرزنټ والیو درته ویله مثلا فرض که زه راغلم ما فیوچر والیو ولیکله زه راغلم ما بانک والا ته 100 پیسې ورکړې وې 1000 مې ورکړې وې یو کال بعد ورغلم د میاشتې مې پیسې نه ورکولې پی ایم ټي مې نه درلودل صفر وه زه چې کله ورغلم د ما ته 100 پیسې راکړلې 14000 یا مثلا د ما ته 9000 راکړلې اوس زه نه پوهېږم چې د ما ته 100% سود راکړی دی په هر 100 افغانو کې 100 افغانۍ ما ته ګټه راکړې ده دې دپاره موږ لیکو مساوي ریټ قوس خلاص کله چې قوس خلاص کړي دی تا ته یې وایي ستا ان پی آر څونه دی څومره د عمر تا پیسې د ده سره ایښې وې دغومره عمر مو پیسې د ده سره ایښې وې کاما بیا دی ستا ته وایي پی ایم ټي تا هره میاشت دته څه ورکولې منفي نه هغه کښ چې موږ ورته وایي چې دغومره مو ورکولې کاما بیا دی ستا ته وایي پرزنټ والیو اوس چې نغدي څه ورکړي دي ما نغدي دته 1000 ورکړی وی منفي دا خانه کاما فیوچر والیو د تا ته 100 پیسې درکړي دي د ما ته دغومره پیسې راکړي دي کاما دغه تا چې دا پیمنټ ورکوئ دا پیمنټ تا په اول په سر کې ورکوئ د دا وخت که په پای کې یا په سر کې ورکوئ قوس باندې انټر کړئ دی تا ته وایي نو د تا ته په هر 100 افغانیو کې په هره میاشت کې تا ته $6 چې درکړی دی ګټه درکړی دی یعنې په هر $100 کې هر میاشت موږ ته $100 ګټه راکړی دی $6 یې ګټه راکړی دی دغه ته ریټ ویل کېږي نو انشاءالله الرحمن سبا بیا وایي